رښتينی ملګری څوک دی؟ آیا تاسو رښتينی ملګری لرئ؟ ملګرتيا د ژوند یوه مهمه برخه ده، خو د ښه او بد ملګري مالومول ستونزمن کار دی او ځانګړي مهارت ته اړتیا لري. د رښتيني او غیر رښتيني ملګري تفاوت د ځمکې او اسمان په څیر دی او حتی ستاسو د فکر څخه پورته هم ستاسو پر ژوند اغیز کولی شي. کله چې یو رښتینی دوست ولرئ نو کولی شي د هر کار په ترسره کولو کې له هغه څخه مرسته وغواړئ. ویډیو تر پایه وګورئ ترڅو پوه شئ چې ستاسو ملګري تاسو ته رښتیني دي او که نه. لومړی، هره کړنه چې ترسره کوئ نو تاسو سره علاقه‌مندي ښیي. تاسو چې د هر کار د ترسره کولو لپاره هوډ کوئ نو رښتینی ملګری مو ورته هڅوي او ستاسو ترڅنګ به ولاړ وي، که هغه هر ډول کار وي، د دندې بدلون، د یوې لوبې زده کول او همداسې نورې کړنې. دویم، ستاسو عجیبه شخصیت سره مینه لري. ټول مینه لرو چې ځینې وختونه عجیبه کارونه ترسره کړو. رښتینی ملګری مو له هماغو کارونو سره هم لیوالتیا ښیي. که رښتیا هم ستاسو واقعي ملګری وي نو په ډېر احتمال سره به ستاسې د لارې مل وي. دریم، په هر ډول شرایطو کې تاسو ته بښنه کوي. یوه کوچنۍ تېروتنه هر څه له منځه وړی شي. ځینې وختونه ډېر څه خرابوئ. که ملګری مو رښتینی نه وي نو یوه اشتباه هم کولی شي ملګرتیا مو له منځه یوسي. خو رښتینی ملګری پوهیږي چې ځینې وختونه له تاسو څخه تېروتنه کیږي، نو په همدې دلیل تاسې بښي، ځکه د ملګرتیا ارزښت د یوې موقتې تېروتنې څخه لوړ دی. څلورم، تل ستاسې ملاتړ کوي. دا مهمه نه ده چې له چا سره اخته یاست، ستاسو ستونزه څه ده یا هم تاسو ملامت یاست، خو واقعي ملګری به ستاسې ترڅنګ ولاړ وي. هغه پرته له دې چې له تاسو څخه پوښتنه وکړي نو ستاسو ملاتړ به کوي او دا کار یوازې رښتیني ملګري کوي. پنځم، تاسو ته اجازه درکوي چې د خپلو علایقو پسې ولاړ شئ. هر څومره چې ستاسو عمر لوړیږي نو هماغومره مو علایقو کې هم بدلون رامنځته کیږي. نور ملګري به تاسو پورې ریشخند وهي، خو رښتینی ملګری به مو وایي چې خپلې لارې ته د دوام ورکړه، هڅوي به مو او لارښوونه به درته کوي. شپږم، ستاسې ځانګړنې پیژني. هر څوک ځان ته ډول ډول خصلتونه یعنې ځانګړتیاوې لري. د بېلګې په توګه سهار وختي حوصله نه لرئ، ډوډۍ ډېره خورئ. رښتینی ملګری ستاسو ټول خصلتونه پیژني. تاسې هېڅوک ستاسو د رښتیني ملګري په اندازه نه پیژني. همدا چې ستاسو ځانګړتیاو ته ځیر وي دا د رښتینو ملګرو نښه ده. اووم، تل به تاسو سره په اړیکه کې وي. غیر رښتینی ملګري چې کله یې کوم کار وي او یا هم د غیبت لپاره له تاسو سره اړیکه نیسي. واقعي ملګري هر وخت او په هر ځای کې چې وي له تاسو سره اړیکه ساتي. هغه له دې سره مینه لري چې تاسې څه ترسره کوئ، نه غواړي چې ستاسې د اړیکو په اړه غیبت وکړي. هغه فقط غواړي پوه شي چې تاسې سهار څه وخوړل. اتم، ستاسې رازونه او پټې خبرې له ځان سره ساتي. په ټوله نړۍ کې داسې یو څوک شته چې تاسې پوهیږئ ستاسې پټې خبرې او رازونه په ټول ښار کې نه برملا کوي. هغه ستاسې رښتینی ملګری دی. رښتینی ملګری د اعتماد په ارزښت پوهیږي او ستاسې رازونه له هېڅ چا سره نه شریکوي. نهم، اړینه نه ده چې د هغه لپاره ځان جوړ کړئ او یا هم شیک لباس واغوندئ. که په دې مجبوره وئ چې د یو ملګري د لیدلو لپاره ځان جوړ کړئ، ښې جامې واغوندئ، ویښتان مو منظم کړئ او یا هم عطر ووهئ، نو هغه ستاسې رښتینی ملګری نه دی. که ملګری مو صمیمي وي نو دا فرق نه کوي چې د لیدلو لپاره یې په غیر منظمو ویښتو سره او یا هم ساده کالیو کې ورشئ. که ډېر څه وکړي نو تاسو سره به یوه ټوکه وکړي، خو دا ورته مهمه نه ده چې تاسو په څه ډول او څرنګه لباس کې ورځئ. هغه فقط دې ته ارزښت ورکوي چې تاسې ورسره مله یاست. لسم، تاسې ته وخت درکوي. دا ورته مهمه نه ده چې د کار وخت یې دی او یا هم کوم ضرور کار لري. که رښتینی ملګری مې وي نو هر وخت او په هر ځای کې چې وي ستاسې دیدن ورته مهم دی. له تاسو سره اړیکه ساتي او پوښتنه مو کوي. دا ورته اهمیت نه لري چې فرصت لري او که نه، تل تاسو ته وخت ځانګړی کوي. 11، تل کولی شي د هغه په اوږه سر کېږدئ او خپل زړه ورته تش کړئ. کله چې تاسو ناراحته یاست نو غیر واقعي ملګری ستاسو پر اوږه لاس ږدي، هڅه به کوي چې موضوع ته بدلون ورکړي او خبره بله خوا بوځي.
خو رښتینی ملګری تاسو په غېږه کې نیسي او تاسو ته دا اجازه درکوي چې هر څومره خبرې لرئ ورته یې ووایئ او خپل زړه ورته تش کړئ. که تاسو هر څومره خفه یاست نو صمیمي ملګری تاسو یوازې نه پرېږدي. که تاسو په دې هڅه کې یاست چې خپل رښتیني او غیر رښتیني ملګري وپېژنئ او ترمنځ یې توپیر وکړئ، نو هیله ده چې دغې ویډیو په دې برخه کې له تاسو سره څه مرسته کړې وي. خوشحاله اوسئ.